سړی خبر نه دی چې لاندې یو مار دی او ښځه چیچي. ښځه هم نه پوهېږي چې د سړي د پاسه یوه لویه ډبره ده. ښځه فکر کوي زه د غورځېدو په حال کې یم او زه نشم ختلی ځکه چې مار ما چیچي. ولې دا سړی لږ زور نه کار نه اخلي او ما ولې نه پورته کوي؟ سړی فکر کوي زه ډېر درد لرم، اوس هم چې څومره چې کولی شم دا باید پورته کړم، مګر هغه څه نه کوي چې یو څه راپورته شي. ټول وزن په ما اچولی دی. له ویډیو څخه مو مطلب همدا دی چې ته د بل درد او درد نشي لیدلی او بل انسان ستا درد نشي لیدلی. ژوند همدا دی، که کار وي، که کورنۍ وي، که احساسات وي او که ملګري وي، باید هڅه وکړو چې یو بل درک کړو، یو بل ته پام وکړو، فکر کول زده کړئ. ډېر مشکلات په لږ فکر او صبر حل کېږي. ډېر اوږد مزل هم په اسانۍ سره ترلاسه کېږي. لوی مشکلات هم واړه ښکاري. غلط فهمۍ د ستونزو لوی لامل دی. تل د ځان او نورو لپاره مثبت فکر وکړئ.